یک روز قاری صاحب در ما تماس گرفت، شماره تو از فلانی گرفتیم، ما لب سرک برآمدیم، امروز با رفتیم طرف حیرتان شریف، یک موتر داشت، امروز موترش قصه کردیم، یک چندینان اسکواتر ما داریم، تمره انتقال میتیم طرف ازبکستان. ما گفتیم ما در خدمت هستیم. بعد از این قاری صاحب برادرم زنگ زدیم، گفتیم قاری صاحب این یک چندان اسکواتر داره. بعد از این بر ما یک ترانسپورت پیدا کرد، ترانسپورت. بعد از زمان اینا همونجا ششتن که قرارداد خود نوشته کردن. بعد از که قرارداد خط نوشته کردن، در قرارداد خط یا برادر حیرتان گمرک کلیش در دوش با ما گفت که در حیرتان شریف خودت گمرک و پورتش کار کو، انتقال میتیم طرف ازبکستان. باز اونجا یک نفرم دیوال بود، او را پرتان کردیم. ترانسپورت داری بلی داریم، همطور یک اسکواتر هست، امرا ازبکستان انتقال میته. بازی گفت بیار، بازی نفر ما بردیم پیش ترانسپورت. امی به همراه قاری صاحب اردوشان دبینشان قرارداد نوشته کرد، اردوشان شهست کرد. دیگه ما برآمدیم. باز اینا اسکواتر رای کرد، نمیدونم چه رای کرد. یک اسکواتر که به تاشکند روان میکردم، مقداری 540 کیلو 400 جای به جای کردیم. به تاشکند و همراه شهرتکه معامله کرده بودم. ولایت ترمز گرفتار شد. د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت د زړورو او بیدارو منصبینو لخوا څخه 3 کسان د قشاق په تور سره نیول شوي دي، چې یو کس اصلي مالک دی، 2 کسه کمیشنکاران دي. یا 2 کسانو د بلخ ولایت د حیرتان بندر له لارې څخه ازبکستان هیواد ته 540 کیلوګرامه چرس انتقال کړي ول، چې د اصلي مالک سره یو کس بل په ازبکستان هیواد کې هم شریک و. نو د افغانستان هیواد اصلي مالک د قاچاق هغه نیول شوی دی. موږ ټولو بلخ میشتو ولسونو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې زموږ امنیتي ځواکونه و هېچا ته د غلا، غصب، قاچاق او نورو داسې ناوړه اعمالو اجازه نه ورکوي چې داسې ناوړه اعمال ترسره کړي، او که چیرې کوم کسان دغسې اعمال ترسره کوي هغه به د قانون منګول ته سپارل کېږي او قانوني چلند به ورسره کېږي.